د امریکا په نیو اورلیانز کې د موټر برید لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. درنو لیدونکو ستړي مشئ. د امریکا په نیو اورلیانز کې پر ګڼه ګوڼه د ګاډي د برابرېدو په پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه او 30 نور ټپیان شوي دي. دغه ګاډی د ښار په تاریخي فرینچ کوارټر سیمه کې د نوي کال پر میلهوالو ورسیخ شوی دی. د پیښې لیدونکي وایي د پیښې په ځای بوربن کوڅه کې یوه ستره ډله د نوي کال د جشن نمانځنې لپاره راغونډه شوې وه. د پیښې په اړه لا ډیر جزئیات نه دي خپاره شوي، خو سی بي اس د پیښې لیدونکو له خولې ویلي وو چې ګاډی ګړندی پر وګړو ورغی او بیا ګاډیوان له ګاډي کوز شو او ډزې یې وکړې. پولیسو ځوابي ډزې کړي دي، خو د نیو اورلیانز پولیسو اي بي سي نیوز ته ویلي چې بریدګر تر اوسه نه دی نیول شوی. سی ان ان راپور ورکړی چې د نیو اورلیانز پولیسو د برید سیمه کلابنده کړې ده. نیو اورلیانز له دې وړاندې هم د جشنونو او پریډونو پر مهال د ورته پیښو شاهد پاتې شوی. د روان کال د نومبر په پای کې د نیو اورلیانز پولیسو د دغه ښار په سیمه ایز دودیز جشن کې چې زرګونو کسانو پکې ګډون کړی وو د ډزو د 2 پیښو خبر ورکړ. سیمه ایزو رسنیو ویلي چې په دغو ډزو کې 2 کسان وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي وو. د 2014 زیږدیز کال په مارچ میاشت کې یو پیک اپ چې ګاډیوان یې د پولیسو په وینا ډیر شراب څښلي وو د ماردي ګراس کارنیوال پریډ پر مهال له وګړو سره ټکر وکړ او تر 20 ډیر کسان یې ټپیان کړل. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.